शीतल, तुम आजादा शो आजाद जमा क्यों उसको जमा कैद शुरू शो ले वो नहीं आजादी था कैद में तो मजबूरी ता दुनिया दा इंसान मंडे सुमर बतेरों की डूबा था तो हर सड़ी पर लाश के चाड़ था हर सड़े बिस्तर गुड़ते हर सड़े दलालिश पर समंदर की डूबते उस तो आया पदे कैद किसी आवाज जुन संग देर कमा ले वो नहीं द जुन द तेरा ओले तरार दिमाग से रखड़े दे नुबिया दात चल खबरें के द जुन पदे सफर की बते आवाज ही नहीं जबता सरे मां आओ लाज़ चीज़ो सजा उसता के द्वार खत्म शो पास और खुशहाल शो नन स्ता द रिहाय और तुझे पसूल उतरा खुला तो रिहाई आदे खत्म आया शाहजादी मुरा की सच दे जेल न नूसा सच दे जेल न वतम उस चितमार दी जेल नो बासी नुज़खुल हदीम चित्ती जेल न जमादा किल समलूसी सा को बासी लोमी बाथा संगूरम जिस्तापदी स्पेक्टरे की और स्तापदी तरतरके की सुमर दूर दी का मसला शैतान उसती पुलिस वाला तो बखड़ी की जमा ख्याल ले जेल दे जो डेर ज्यादा लगेगा आओ दादा जेल खुमें से डेर ज्यादा ख्वाशो धुम्र में ख्वाशो चिज़ोएम चिज़पमीना बाजार की नाते ओ माना राजेंद्र जोशरी खुयात साथा स्ताब ज़मान दुश्मनीम दी रखवा खजी बचिया तुमरे मंडे बदला दरकम याद बताती कचरे पमंड के ज़माना धीर दुखती ज़बस्ता बड़े था तो कबानु कंधाचो के न देवा निस्पिया ऐसा गप दी जोड़ करी मां ऐसा रास्ता द दुश्मने लाशी दिए ताला का सजा दर करी न बची चखचखा मां सजा ताला मां न दर करी हर सजा ताला स्ता मजनू स्ता बेवकूफे स्ता बद किरदार है और जमूंगा कानून दर करी दा तो इसे क्या आवाज तकबल कानून तदे या सियासत ओह भी चिंदे मां मने कोलशी नुबने में दिखी नन्न पस इंसान ने नन्न पस वक्त जनावरे समाद यरना दे इंसान बचे खुदा डेढ़ लरे प्रोते चिदब की शू बचे बज़माद यरना दमंगत तक शो दलाद खूब नकी नन्न पस बज़मा खुराक ज़मा जेड़ दे इंसान पर वखा और ज़मा दंद दे इंसान पर विना मातीगी हाँ ख्वाजा कल बिस्मिल्लाह बताओगा खुले रास्ते
جادو کې باندې ښکاروي. بس خبردار چې بل بکواس ته خولې نه ګورې ونه باسي. زما صبر دې تمام کړ. ما خو وی چې په خندا خندا او ټوکو ټوکو کې به زه تا په اصل لاره باندې را روان کړم. خو داسې ښکاري بې غیرته چې ته د سره د انسانیت په ژبه باندې پوهېږې نه. ته بې غیرته شوې. دې نه خو به ښه دا دی چې پیدا کېدو سره زما پلار ستا په دې مړی باندې غلی شوی وی او دې په ځمکه کې ژوندی ښخ کړی دی. بې غیرته که ستا بدکارۍ سره او ډاکو شکو ته دومره زیات شوق دی نو زه به تا په ډېره خوشحالۍ باندې د دې چیک دیوالونو نه بار راوباسم. د خپل زړه ارمان ښه پوره کړه. خو د دې نه مخکې به ته زما په لاس باندې تېرېږي چې دنیا ته پته ولګي چې یو بدکردار انسان د خپل ورور هم وینه بهولی شي. جواب راکړه. زه درته وایم جواب راکړه. غلی ولې شوې؟ بس که بس که لالا، خدای ته وګوره لالا، بس که. ما معاف که لالا، ما معاف که. زما د توبې لالا، نن نه بعد به زه په هغو لارو ګذرو باندې نه ځم، په کومو لارو ګذرو باندې چې داسې کندې کپرې دي چې په هغې کې انسان په وروستي سپرخي باندې لټه وخوري. لالا زما یقین دی چې ته به ما ضرور معاف کړې. ګوره لالا، اوس ما د خپل صدق زړه نه توبه وویسته چې اوس ما ضرور معاف کړې. او که اوس دې معاف نه کړم نو زه به د خپلې بډې نه پرتوغال خره وباسم، خپلې مړۍ ته به واچوم او ځان به پرې پانسي کړم. خو نه، ما ته یقین دی چې ته زما وینې لالا، ته به ما ضرور معاف کړې. خو زه هم تا سره دا لوز کوم چې زه به څه کال د حج دپاره ضرور درخواست ورکوم. زه به څه کال ضرور حج کوم لالا، زه به ضرور حج کوم. شاباش، زه ستا همت او ستا نوي ژوند ته سلام کوم. اوس راواچو د شیرانو پنجه. د حج نه چې واپس راځې نو ګوره زه دې وروړم چې ما له ځان سره څه تحفه موفه ضرور راوړي. او ګوره ارامي غوندې هسې نه چې ما له هغه لوټه راوړي چې خلک په شیطان ویلي. نه لالا، داسې نشي کېدی. زه به تا له د حج نه ګوزړی راوړم، ګوزړی د آب زمزم ګوزړی. لاس دې ډېر ګرم دی لالا، یاد دې شي چې په وړوکوالي به درته ما کړو. که خلک دې نه پېژني نو زه ستا او ستا ملګری نورجهان. ما هم وپېژندې، خو نه زه اوس ډاکو یم او نه نورجان ټمه ده. ولې چې موږ د خپل مخ نه همیشه دپاره هغه تور داغ لرې کړو او دا هم قسم خوړلی دی چې ټول عمر به په شرافت سره تېروو. شرافت هېڅ چېرې نشي کېدی. ولې ودې پېژندم څه؟ ډېر ښه مې وپېژندې ګلخانه. خو شکر وباسه ګلخانه چې هغه ټوپک ما مات کړ، په ځمکه کې مې ښخ کړ. په کم ټوپک به چې ما ستاسو په شان د بې غیرتو کپرې اولوځولې. بهلوله، څه غوالو نه مخکې دا سوچ وکړه چې دا زمونږ کلی دی او په دې کلي کې ستا چې غیرت والا هېڅوک نشته. او نه تاسو په دې کلي کې دواړه اوسېدی شئ، ولې چې دا د شریفانانو کلی دی او د شریفانانو په کلي کې ډاکو، بدماش او ډمه دا هېڅ چېرې نشي پاتې کېدی. بار وځه د دې کلي نه. ګوره ګلخانه، خدای او رسول ته وګوره، پرېږده چې موږ په قلاره باندې خپل ژوند په دې کلي کې تېروو. موږ هغه ځای ته بیا مه لېږه د کوم ځای نه چې جیلر صاحب موږ په مینتونو باندې دلته کې راوستي وو. ته داسې نه منې ګلخانه، دی به د دې کلي نه په کاو په لوټو ولاړ نو هلې به یې وباسئ. نو بیا ګورې څه ته. ولې هلکه، ولې